درود شریف ہوئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انسان په خپل زندګۍ کې هغه کارونه هم کوي چې کومې باندې الله راضي کیږي، هغه هم کوي چې کومې باندې الله ناراضه کیږي. کم کار چې انسان د الله پاک د راضي کولو والا وکړي، نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی الله پاک دغه انسان ته د دغه نیت مطابق ثواب ورکوي. کار لوی وي که وړوکی وي، لږ وي که ډېر وي، خو چې منشا او مقصد یې د الله پاک راضي کول وي، نو هغه لږ کار چې الله پاک ته قبول شي، هغه بیا د ډېرو لویو لویو کارونو نه بهتر دی. او که انسان هغه کار وکړي چې هغې سره الله پاک ناراضه کیږي، نو بیا حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمائی دته الله پاک بیا د هغې کار بدله د سزا په شکل کې ورکوي، د عذاب په شکل کې ورکوي. انما الاعمال بالنیات، یقینا د هر عمل بدله کاغه د ثواب په شکل کې کاغه د عذاب په شکل کې وي، دا د انسان د نیت مطابق الله پاک ورکوي. او الله رب العزت داغه چې کم صفات دي، داغه چې کم صفتی اسما دي، په هغې کې یو صفت دی شاکر. د شاکر معنی مونږ او تاسو عام طور باندې کوو چې شکر ادا کول والا. بنیادی طور د دې خپله معنا ده قدر کول والا. نو دا انسان چې د الله شکر ادا کوي، نو دی د الله د نعمت قدر کوي، او الله پاک چې د دې بنده شکر ادا کوي، نو الله پاک د دې بنده د هغې عمل قدر کوي. نو الله شاکر دی، هغه قدردان دی، هغه د بنده عمل قبلی. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ مشهور صحابی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه د حضور علیه الصلاة والسلام نه روایت کئی
جناب رسول اللہ علیہ السلام فرمائی یو بنی اسرائیلیو اغ اراده وکړه چې د الله د رضا دپاره صدقه کومه حضور فرمایي اغ اراده وکړه د الله د رضا دپاره صدقه کومه رسول اللہ علیہ السلام فرمائی سیچ صدقه کول غستل اغی واغشتو یو سړی ته ورک دا الله دې بنده ته دا علم نشتا چې دا انسان د کم قماش او کم مزاج او کم عمل والا انسان دی و د وی راشه د خدای یو بنده دی ته صدقه کول غواړې دا ولا ورک رسول الله علیه السلام فرمائی سبا ته پته ولګېده چې دې بنده صدقه د شپې چاله ورکړې وه هغه غل و اغلا کوله د غلا عادت خلکو خبرې شروع کړه بیګا ګوره غله چا صدقه ورکړې ده دته پته ولګېده دې ډېره خفه شو رسول الله علیه السلام فرمایي دویمه شپه باندې بیا د صدقې اراده وکړه کم شی چې صدقه کولو هغه واغشتو بهر لاړو یو زنانه وکتا هغه صدقه هغه زنانه ته ورکړه سبا خلقو کې شور شو افلانه زناکار ښځې ته بېګا چا صدقه ورکړې د خیرات یې ورکړې دا زنانه بدکاره وه دی بیا خبر شو ډېر خفه شو یا الله ما ته څه پته وه درېیمه شپه باندې رسول الله علیه السلام فرمایي بیا یې صدقه وکړله یو سړی را روان دی چونکې د صدقه د شپې کولو نو تیاره به وه خو بس څوک راغی وله ورکړه صدقه ورکړه سبا پته ولګېده چې یو ښه مالداره غني سړی دی او هغه له بېګا چا خیرات ورکړی دی دا درې شپې چې ده دا صدقه کوله او صدقه به بې ځایه تله نو دی ډېر زیات خفه شو افسوس یې وکړو یا الله ما خو صدقه ستا د رضا دپاره ورکوله نه خو ماته دا پته وه چې دا غل دی نه راته پته وه چې دا زنانه بدکاره ده نه راته دا پته وه چې دا سړی مالدار دی پس ما خو صدقه ورکړه نو دی د شپې وده شو چې وده شو الله رب العزت پخپل شان کریمی سره دې بنده باندې آواز وکړو اے بنده خفه کېږه ما افسوس مکوا پریشانه کېږه ما تا چې کومه صدقه ورکړې ده صدقه دې بې ځایه تلې نه ده اے بنده تا صدقه زما د رضا په نیت باندې ورکړې ده هر چاله چې دې ورکړې ده خو زه به تاله بدله ستا د نیت مطابق درکوما او اے زما بنده
تا چې صدقه غل ورکړې ده کېدی شي چې ستا د صدقې د برکت الله پاک دې غل ته د غلا نه د توبې توفیق ورکړي کېدی شي الله غل ته توبې توفیق ورکړي اے بنده د دویمې شپې صدقه چې د بدکاره ښځې ته ورکړې ده کېدی شي الله ستا د صدقې د برکت نه هغې ته د بدکارۍ نه د توبې توفیق نصیب کړي مالدار له چې د صدقه ورکړې وه کېدی شي د هغه صدقې د برکته د دې بنده په زړه کې الله پاک واچوي او دیم د خپل مال صدقه شروع کړي نو مه پریشانه کېږه تا صدقه زما د رضا دپاره ورکړې ده زما د خوشحالولو په نیت کې ورکړې ده تا ته به ستا د صدقې ستا د نیت مطابق اجر او بدله زه درکوم ستا بدله چرته هم نه دي زه خو قدردان یم د انسان د عمل زه بې قدري نه کوم